په عیني لیارې باندې لګیې 15 شپږې کولې نه د کوم دیر ارویش که شعور دې ویر که خو حالات بهتر نه شله. آیا مزید و چې کوم جدوجهد ته هغه دغه عیني لیارې باندې کوي؟ انور خان رور مې تو ته تو سے ټول اوریدونکي ته ټول د بانی خلق ته اول زه سلام کوه. یقینا ډېر درنه ډېر معزز ډېر محترم او بیا مو ته ډېر ګرون خلق دی مزاحمتي خلق دی. تو خبره وکړل دی چې دلته یو آیین شته نه دی یا څوک عمل نه پې کوي خو موږ بیا هم لګیا یې آیین او کوششونه سم لګیا کړي دي. محترم رور مې څه وکوې آیا په کور نوستی غلي کښېناستلی حال دی؟ مو په خیال چې هیڅ حال نه دی خو چې کله ارووځي لږ څه حرکات شریکي او عوام کښې شعور روشي ته یقین وکړه دا حکمرانون دا بدبخته خلک دا دومره د څه شي نه یریږي لکه څومره چې دی د باشعور خلق نه باشعور ماشه نه ډارېږي. د باشعور ولسي نه په مخ بیا هر لوپر مشر نشي جوړېدلی. رښتیا یوه کوالټي ولري ځکه چې لون د ولسي نه ډېره پوهه لري. هر څوک خطو کولی نشي نه څوک په لیډرشپي نه خطو کولی شي نه یې څوک بیا په بدماشۍ خطو کولی شي نه یې څوک بیا په یعنې په لالچي نه خطو کولی شي. باشعوره انسان د خپلې معاشرې په جوړولو کښې د خپلې معاشرې په یو تعمیر کولو کښې بیا د هر قسم ډور او لالچ نه وتلی وي. نو موږ شپږ کله 15 کله که عیني حقوق نه دي حاصل کړي یا نه دي ورته موندلي شوي خو د هغې حقوق یې د غوښتلي دپاره مې په لکینه او په کریډینه خلق جوړ کړل. هغه صرف مو نه هر هغه انسان چې په دا خبره یې مزاحمت کړی دی هغې ټولو جوړ کړي دي. د هغې نتیجه نن دا دو چې ایس دا وخت شي حالات رښتیا تر دې زیات خرابولی چانسز وي خو دا چې دومره نه دي خراب دا لږ څه مزاحمت شیري دی. موږ د تیور مزاحمت د وجه هم ډېر حالات سره سم کړي دي. یعنې که په بانې کښې مزاحمت نه وای شوی نو بانې حالات خو ورځ تر بلې نور خرابېدل. داسې په ټول پښتین بیلټ کښې لږ څه کا یعنې حالات ټیک تو خراب هم دي خو ډېر څه حالات د دغې مزاحمت د وجې کنټرول شوي هم دي. بل دغه مزاحمت چې کوم دی د حرکت چې کوم دی دا د پښتین قوم د اتحاد یو سبب ګرځېږي. دا د پښتین قوم د رویشه او په خپل منځ کښې د یو بل د اورېدلې یو بل ته مینه ورکول د دشمن پر خلاف په یوه ځای درېدلې د دغې سبب ګرځېږي. که چیرې پښتین قوم ټول په یوه ځای ودرېده بیا د سره د مطالبې یا ضرورت نشته دی او خلک به بیا په خپله باندې د خپل وطن ژغورنه کولی شي د خپل وطن ابودي به کولی شي. نو د میشتې کوم جدوجهد و هغه په دوه وړه نه و. یو وړه خو په خپل قوم په خپل وطن په خپل خلق باندې په پښتونه باندې مهنت کول چې هغه رویش شي هغه خبر شي هغه په دې حالات باندې سره یو شي. بل د میږ بل اړخ چې کوم و هغه د دغې ریاست ظلم جبر باندې د خلاف مزاحمت کول دي چې ما یې کوه. نو ریاست خو چونکې ظالم و چونکې هغه دا شی نه که بند خو بیا هم تر ډېره حده پوره کنټرول په هغه کښې روغی خو په دوه اړخ باندې چې کوم خپل وطن دی پښتونه دي دغې روچګولو کښې یقینا یو غټه کامیابي موږ ټول قوم ته حاصله شوې ده چې په هغه کښې هر هغه سړی چې هغې د دغې وطن د امن د شعورو د پرمختګ خبره کړې ده یو ګوښه یمونه د ټولې برخه ده پکښې. د هرې پارټۍ مشرون یې شهیدون کړل. یوه پارټۍ یې نه پرېښوه سیاسي. د هرې سیاسي پارټۍ د کشرونې مشرونې زړونه یې ودردول وینې یې ورتوی کړلې عشق یې ورتوی کړلې او لیډرونو د ډېرې بېوسۍ نه په جنازه چې ودرېدل یوه لیارو نه جوړېدله غریبونو خالي عشق یې توی کړې. که دا
د مخصوصه یوې پیسې سره مسله وای چې یا صحافیون څوک نه پرېږدي یا وکیلون څوک نه پرېږدي یا ډاکټرون څوک نه پرېږدي یا تاجرون څوک نه پرېږدي یا نور یونینې دي مختلفې دغه څوک نه پرېږدي میرو پښتین کوم دا جرګه کړې وای چې د حالات نوره مخه نه ویني یوه پیسه چې میر ژوند پې تېرولی شوله هغه پیسه چې د میر د بچیونې د میر رزق ودنې میر د کوم وطن یو خدمات ودنې یوه میر ورته پرېږدي وای چې بعض پښتین کوم متفقه فیصله وکړه چې دا یوه پیسه میر نه کوي ځکه چې دغه سره دشمني ده میرو دومره لیار ورکړی وای میرو دومره لیار ورکړی وای چې علاقه هم ورته خالي کړی وای میرو دومره لیار ورکړی وای چې که د یوې پارټۍ مسله وای هغه پارټۍ هم ور پرېږدي وای میرو دومره لیار ورکړی وای چې که د یوې پیسې مسله وای هغه پیسه هم میر پرېږدي وای چې نور دا پروفیشن دا پیسه نه کوي خدای مو عزت منې ډېر معزز خلک نوسیست دی ډېرې درانې کورنۍ نه دی پیغام درټول د چا سره مې تاګ رو تاګ شوی ملول شوی وي یا نه شوي خو وطن نه هم درانه خبرې نه وي انتهایي درانې کورنۍ خلک نوسیست دی پلارینې نیکي نه یوه دبدبه اویس الحمدلله خپل هم یو ډېر ښه کردار لرستی مسله دا دو چې نه یوه مخصوصه علاقه دو نه یوه مخصوصه پارټۍ دو نه یوه مخصوصه پیشه دو بلکې د پښتون د یوه سر نه وطن وخله تر بله سر پره چې هر یوه بدبختی دو هر یو تذلیل دی هر بدامنی دو هر بې انصافي دو ټولې په میرک شیننه راونې دي او کوي بیا درته یایو چې که دا مسله وای چې میر سره ظلم وکړو میر سره جبر وکړو قبر یې وکړ ډېر په غرور باندې دا شی کول خو شوي وای نور نه کېدلی بیا مو د پي ټي ایم هم په غوږ نیولی وای چې خوښنه کوم بېواسه یي کوم بېواسه یي د بېواسه سړي دپاره دا لوی عزت دی چې یوه چار غم درد ورسره تېر شو بیا نور معاف شو د بېواسه سړي دپاره دا هم یو عزت دی چې غم درد پرې وغی پرې تېر شو مزید ورته امن و محترم مشرونه مزید هم امن نشته مزید هم پالیسی دولته د جنگ د جدل د فساد د بېانصافۍ د بېقدرۍ د ذلیلولي د دغه شیانې پالیسي راونې دي که چیرې د یوه بند د یوې پیسې د یوې علاقې مسله وای یا دا مسلې ټولې ختم شوې وای نور یې په دنه بعد نه کېدلی دا شیانه میش پرېښي وای خو داسې هم نه نه مزید معافیه په خوره دی د دنیا د عالمي قوتینې د دنیا د عالمي قوتینې جنګونه لګیا دي په دا خوره باندې نه نه چین سیپیک تیروي او امریکا سیپیک نه پرېږدي امریکا ته نقصان دا دی چې که چین خپل سیپیک تېر کړ شپږ نیم سوه بیلیونه ډالرو د پول دته ګټه روځي او د امریکې سوپر پاور یې ځکه دو چې اوه نیم سوه نه سوه بیلیون ډالر دا د کل د دفاع بجټ دی که دا روپۍ دا کاروبار یې ده نه لرې کې چین ته لوټ شي بیا دا سوپر پاور نه پورته کېږي خو جنګ د چا په خوره کړو د چین سره دا معامله د چا په خوره کې ژوبه بیا ډی خانه بیا لکي مروت درې ځلې د ور سره لګېدلي دي ګایز ویګه خوب بې ارامه دی پښتانه اړیکې بچون سټېږي پکې ښځینه بې ارامه دي سپین ږیري بې ارامه دي داسې درونه مشرونه کورنۍ هغه حق یې هېرونې دي چې وڅکي